ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دغه فضیلت مخکې دای بیان شوی چونکی په ابو بکر صدیق باندې روافض او شیعاګان د یو اعتراض کوي چې د اهل بیت سره دښمنی و. اهل بیت مراد علی بن ابي طالب رضی الله عنه، اسکر هغه یادی، فاطمه رضی الله عنها، حسن او حسین دا یادی. او وجه دا بیانې چې وې د غصب کړو کوم حق چې دا غي وو په میراث د نبی صلی الله علیه وسلم کې یا یو د فدق زمکه او داري د خیبر زمکه وا دیو ته په زور باندې نیولې. دای وضاحت ان شاء الله وسکو. نن موږ دا ذکر کوو چې علی بن ابي طالب رضی الله عنه په خپل باندې بذات خود د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د غړي صفاتونه کړې دي. حدیثونه دی باب کې مخکې موږ ذکر کړی مو. لکه یو روایت بدی کې طالب نبی طالب زوی محمد عبد الحنفیه دا د بلی بیبینه د آغاز یو حنفیه دا یو زنانه و. علی بن ابي طالب رضی الله عنه دا یې سره به نکاح کړی و د فاطمه نرسته. دین زوی بدا شیخ محمد ابن الحنفیه او ډیر یو عظیم فقيه او محدث عظیم انسان محمد ابن الحنفیه او فرمایي ما دخل پلار علی بن ابي طالب رضی الله عنه هغه تاسو کو اي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دې خلکو کې د نبی صلی الله علیه وسلم نرسته بهترین څوک دی؟ نو ماته ویل چې ابو بکر. بیا مې ویل چې ثم من، بیا څوک غوړه دی؟ بیا راته ویل چې ثم عمر، بیا عمر غوړه دی. او زما و ير داو چې عثمان چرته په عمر باندې مقدم نکي. بیا مو ته چې ثم انت، بیا به تغور دریم نمبر باندې نغل ما انا الا رجل من المسلمين. زه خام د مسلمانانو یو فرد یم، یو سړی ما. دا هغه عجزیم و، دا تواضع هم و. دا حدیث امام بخاری نقل کړی. ابو بکر صدیق دا فضیلت په زبان د علی بن ابي طالب باندې هغه بیان شوی دی چې دا د نبی نرسته افضل ترین انسان دی. دا شان علی بن ابي طالب رضی الله عنه یو پیری یو صحابی دی ابو جحیفه. ابو جحیفه ته ویل الا اخبرك بافضل هذه الامه بعد نبيها. زتا ته خبر نه در کومه چې په دې امت کې افضل ترین شخص پس د نبی نه څوک دی؟ ما ورته بلا ولنه وی ولم اكن ارى، زما خیال دانو ان احد افضل منه، چې د دې علی بن ابي طالب نه بغنه لا بل څوک بهترینی، زما خپل خیال دانو چې ګندنه به څوک غني بل بهترین شخصیت وي. زګه دا هغه ملګری ابو جحیفه. نیما او تل چې بیان کراتا نیما ته چې افضل هذه الامه بعد نبيها ابو بکر. د دې امت بهترین شخصیت پس رسول الله صلی الله علیه وسلم نا ابو بکر صدیق دی. وبعد ابي بکر عمر، او پس ابو بکر نبی عمر دی. وبعدهما آخر ثالث،
او داغین رست بل یو دریم کس دی ولم يسميه داغه نوم راتوان غست او داغي وجه داو چې اصل کې په ټیم کې اختلافات ډیر زیاتو دا ته خطر محسوس شو چې داغه نوم وانه لما چې عثمان ابن عفان رضی الله عنه دی دا حدیث امام احمد نقل کړي خپل مسند کې باسناد حسن ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا فضیلت عمر بن الخطاب سره هم یو ذکر کیږي دلته بم ذکر کو عمر ځانو دا په سیرت کې به ان شاء الله بیا بیانو علي بن ابي طالب بل یو موقع کې دا سویلی کله چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا وفات شهید نو داغه جنازه پرته بهر خلق راجمه شړې زیات خلق راجمه دي او دعاګانې کوي علي عمر بن الخطاب ته چل الله دی وبخي په دې دوران کې عبد الله ابن عباس وی زولاړې ما عمر بن الخطاب دغه جنازه پرته خلق راجمه شوی دي جنازګاه کې په دې دوران کې یو کس یو ناغزما په دی ولو باندې شاته لاس کې خولو نو ما چې شاته وکتل هغه علي بن ابي طالب رضی الله عنه نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه تداغه د لاش ته خطاب کیسه خلکو ته اوري وتوي يرحمك الله عمر الله دې پتا رحم وکي ان كنت لارجو زما دا امید دی ان يجعلك الله مع صاحبيك زما دا الله نه دا امید دی الله بتا د خپل دو ملګرو سره یو ځای کوي دا دو ملګری یو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او بل ابو بکر صدیق دی ولاني كثيرا مما كنت اسمع رسول الله صلی الله علیه وسلم زکه ما ډیر کرد د نبی صلی الله علیه وسلم نو اوریدلی اکثر به داغه دا الفاظ اوریدل یقول چې ویل به نبی سره چې کلم چرته موږ ملاو شي اکثر به دا ویل كنت وابو بکر وعمر زوم وابو بکر وعمر فعلت وابو بکر وعمر ما ابو بکر وعمر دا کارو کو انطلقت ابو بکر وعمر زتلیو ابو بکر وعمر تلیو پلان زی تماو دا تلیو پلان زی تماو دا تلیو چې چرته هم ته خبر اوریدل هم دقه ویل چې ما ابو بکر وعمر دا کارو کو ما ابو بکر عمر پلان زی تلیو اکثر به دا په زبان باندې د دوه الف کسانو نمونه غسل کېدل چې ابو بکر صدیق بل عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا دغه خاص ملګری او خو غسلا سوداغي نو زما امید دې د الله تعالی طرف نه وي فإن كنت لارجو وإذا امید ساتم ان يجعلك الله معهما چې الله وتا د غي سره مزه کوي په جنت دا حدیث امام بخاری او امام مسلم خپل صحیح کې نقل کړی دی علي بن ابي طالب رضی الله عنه په خپل باندې ابو بکر صدیق دومره اعتماد دی یو حدیث بیانای او حدیث دا دی علي بن ابي طالب رضی الله عنه هغه فرمایي وكنت اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا کله چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث واوریدو نفعني الله عز وجل ما تب الله فدر رسول بما شاء ينفعني څومره چې د الله خو خوانه په د حدیث په نعمت فدر رسول واذا حدثني غيره او کدا حدیث ما ته بل چا بیان ما به چې په خپل واورید نو هغه کې ما ته ډیره فایده ملاوي د عمل وکاو په حدیث پر ته قبل چا بیان کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم د سی ویلي دي یعنی په خپل مې ته نو اوریدل نو استحلفته ما ولا قسم ورکاو د ډیر تاکید د پاره د ډیر احتیاط په بنیاد باندې علاوه می قسم ورکاو چې ته ماته سره قسم وکړې د حدیث سره رښتیا اوریدل د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا مطلب نو چې کني درو ګمان پکاو نه اسی د اطمینان قلبی د پاره تسلی د پاره مې قسم ورکاو چې ته قسم ماته وکړه دا نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړ ته اوریدل نه وی فاذا حلف صدقته کله به راته چا قسم وکړو چاو ما د نبی نه اوریدل نبی ما تصدیق کاوه ابو بکر هغه شانت نو وی فحدثني ابو بکر ما ته حدیث ابو بکر بیان کړی دی هو صدق ابو بکر ابو بکر له قسم نو ورکوم وصدق ابو بکر رښتیا ویلی دی او حدیث تاو کوئی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ابو بکر صدیق دا حدیث نقل کړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما من مسلم یذنب ذنبا نشته یو مسلمان چې غیب ګناه وکي ثم يتوضا بيد او دسو کی ويصلي ركعتين او دو رکعات منځ کی ثم يستغفر الله
اذا الله نه بخنه واړي لذالک الذنب د دقی ګناه لپاره بخنه واړي الا غفر له مگر هغه ته بخنه کېدلی شي. ودا حدیث ما د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا غنا اوریدل دي او ابوبکر وی رښتیا ویلي دومره اعتماد په ابوبکر صدیق باندې علي ابن ابي طالب دي او دلته ظالمان وای د شیعاګان وای دا دغه دشمنانو خپل منځ کې وای او د علي او د ابوبکر خپل منځ کې ورانه او دشمنی و دروغ وای ټول. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث کله بیان کو نبی دا آیات ملوستو چې ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. سوچي پزان باندې سوچ وړ ګناه وکي یا ظلم کی پزان باندې منه غټ ګناه وکي یا برعکس ابه استغفار د الله نه وغواړي نو الله به معاف کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو دغه نورسته د میراث مسله او د شیعاګانو ډیر په شور او په زور باندې وسیم بیان مخکې بیان کړی دا اوس په سوشل میډیا باندې تاسو بر شیعاګانو در حافظ بیانات اوري او پای کې با په ابوبکر او په عمر باندې هم دغه اعتراض کیږي چې دی ظلم کړی دی فاطمه له حق نه ور کړی ابو علي ابن ابي طالب له حق نه ور کړی. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو نو عباس رضی الله عنه او فاطمه دې دواړه راغلي کده حدیث مونږه صحیح سمخ کې بیان کړی و. دې دواړه رالو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل دا ابوبکر صدیق ته ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو انکی وی لور د بلې تر ده زکات نبی صلی الله علیه وسلم هو نارینه اولاد نو پاتې ناترم میراث کی عیسی غسله ناغه مطالبه وکړه د ابوبکر صدیق نه چې کوم د فتح قسمه کده او دار خیبر کې چې کوم ازمه کده نبی صلی الله علیه وسلم وا لہذا موږ تراک ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه ته ویل چې چون کې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ورېدلې دي لا نورث ما ترکنا فهو صدقه موږ نه میراث نو لیکي د انبیاونه کوم څه چې موږ پریدو هغه صدقه وي. انما ياكل آل محمد من هذا المال خاندان د محمد صلی الله علیه وسلم بر دغه مال لخوراک کوي ان دا بیت المال کی جمع کی او دغه ضرورت به پوره کیږي لیکن نور بدا وقفي دا بس صدقه. او بیا ابوبکر صدیق ته ویلم لست تارکا شیئا كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يعمل به زاغ شی نشم پر خودله چې په کوم باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کاوه الا عملت به مگر پای بس عمل کوم. ابيل فإني أخشى زيريغم إن تركت شيئا من أمره كذا يو خبر د نبی صلی الله علیه وسلم د احکامو پریدم ان ازیغا سبغه گمراشم بیا لہذا تاسو خپکیږئ ما او د نبی چې کوم حکم دی هغه زنه شم بدلولې او زیریغم کاغه ما بدل کو کې دې شي گمراشم. نو دا خبره چې ابوبکر صدیق بیان کړه نو خامخ عباس رضی الله عنه په اعتراض نه کړي فاطمه په اعتراض نه کړي دا تاسو دا آسان خبرې وکړي بلکې دغه تصدیق کړي لاړو دوباره وسره بیا په دې باب کې خبرې نه دی کړي. او دا خبره واضح ابوبکر صدیق نو کړي که څوک چې دا ابوبکر د ځانه کړي دا ریباب کړي شی روایتونه شته شیعاګانو ته موږ یو کداې تراس تاسو کوي چې فاطمه رضی الله عنها داغي میراث نه خورلې دي نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانی هم وی ولی بیبیانی میراث وړي کله چې اولاد نه نبیات څلورم ایسه چې کوم دی هغه بیبیان نه دغه وړي دا بیبي وړي او چې کله اولاد وین بیا اتم وړي دغه بیبیان خو موجود نه غي ولې میراث تاغستو حالدار چې بیبیانو کې امس بیبیانو مطالبه وکړه لکه صحیح حدیث کې راغلي عائشه صدیقه رضی الله عنها دا فرمای وی بیبیان د نبی صلی الله علیه وسلم اگر جمع شوي د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات وروسته نه بیبیان وی کنه اگر جمع شو ویل چې منګه ورزو ابوبکر صدیق رضی الله عنه خواله زمونږ چې کوم حق د میراث هغه مونږ تراک زمونږ خاونو هغه فاشوره خاوند خزي په مال کې حق شته جاته ملاویږي یا څلورم یا اتم اولاد وین بیا اتم رچ اولاد یې څلورم یې سوته ملاویږي مونږ لا غره عائشه صدیقه رضی الله عنها چې هو خيار زنانه او علم سره ډیرو حدیث ته ډیر یادو هغه وته نه تاسو ورزیلته څنګه اړه مطالبه کوي الیس قد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم نو فرمایلی لا نورث ما ترکنا فهو صدقه موږ نه میراث توړل کیږي کوم څه چې موږ پریدو هغه به صدقه ای
نو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چې کله دا حدیث بیان کبي بیانو ته ابو بیانې هغه غلی شو او خاموش شو هغه مطالبه ونکړه حدیث هغه ومنو دا حدیث هغه تم نو رسیدلې لکه څنګه چې فاطمه ته نو رسیدلې عباس نو رسیدلې د قرنګ نور بیان تام نو رسیدلې سوا د عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها چې هغه بیان کله وکړه بس هغه خاموش دارنګ ابو هريره رضی اللہ عنہ داغه څه دښمنی و د علي سره حالانکه دا خو د علي سره ډیر غټ تعلق خو داغم د حدیث نقل کړی دی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي قال النبي صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا يقسم ورثتي دینارا زما ورثه بغره دینارونه مالونه نه تقسیموي زما ما ترکت بعد نفقتي نساء ومؤونه عاملي فهو صدقه زما د بیبیانو چې کومه خرچه ده او زما د نوکرانو چې کومه خرچه ده داغې نه وروسته چې کم مال زمانه پاتې شوی هغه ټول صدقه دی زما بیبیانو ته بل دینه بل حق هغه ملاویږي او خرچه به چې کوم د خلفاء ولا ورکوله ابو هريره رضی الله عنه په دې باندې شهادت ورکړې چې نبی دا خبره کړې په دې باب کې ډیر شی روایتونه هغه موجود دي چې نبی ویلي زمونږ نه میراث نه وړي کی او وجه دا چې نبی صلی الله علیه وسلم او ټول انبیا چې یوازې دانه ټول انبیا ان معاشر الانبیاء من ټول کې د انبیاء چې ولال ورثو موږ نه میراث وړي کی ما ترکنا فهو صدقه چې کوم موږ پریدو هغه صدقه او دغه وجه دا چې نبی د ټول امت روحاني پلاری کړم قرآن کریم کې الله نے ذکر کړی ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد صلی الله علیه وسلم په تاسو کې دیو تن پلار نه دی دا خو ټول امت پلار دی لہذا هغه چې کوم مال پریدي هغه بس صدقه وی او شیعاګان وای دا غصب دی وسم دغه خبره راوچته کړي دا مخکې ما هم دغه وضاحت کړو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله شیعاګانو پرد کې مضبوط کتاب لیکل دی منهاج السنه تقریبا 3 جلد کې ملاویږي او 8 جلد کې ملاویږي اور شیعاګانو چې کوم اعتراضات دي هغه خ کافی او شافی جوابونه کړی ځکه هډیر قار دي شیخ الاسلام دا الزامونه چې لګي په شیخ الاسلام باندې لګي شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله هغه دا اعتراض په دی باندې کړی دی په دې روافض باندې مخکې منګه جمعه کې هم ذکر کړو چې تاسو وی دا ظلم وو چې فاطمه ته او دارګي عباس ته او علي ته میراث د نبی صلی الله علیه وسلم ورنکړل دا ظلم وو او دا ظلم وسم تاسو زوته وی نبی چې وی کله ابو بکر صدیق رضی الله عنه وفات دا غنورست به عمر وفات دا غنورست عثمان وفات شو او بیا علی ابن ابي طالب چې کوم دی هغه خلیفہ شو چې علی ابن ابي طالب رضی الله عنه هغه خلیفہ شو اقتدار هغه سنبال کو ام دقه د فدق زمکه او دقه د خیبر زمکه دغه په قبضه کې مراله علي ابن ابي طالب دا ظلم ولن ختمو ظلم برقرار ساتل دا ظلم نه دی علي ابن ابي طالب ولې دا ظلم نه ختمو چې فاطمه رضی الله عنها دغه حق اغسته وي او حسن حسین ته حواله کړو او سیسه به زال غسره عباس ته به حواله کړو نور ته به حواله کړو نه علي ابن ابي طالب حق شان ته برقرار وساته او دغه نورسته خلفای چې څومره تیر شو دغه شان سلسله روانه وا پای کې هیڅ قسم تغییر تبديل نه راغلی دا د سیو سوال په شیعاګانو باندې چې قرض پدی پاتې دي او قیامت به قائم شي او دا ان شاء الله دی دا جواب نشي کولای مخکې جمعه کې ما ویلیو ونه پیش کی دا جواب زه اسی ظلم زوته چې ظلم دی فلان دی چې کله راګیر شي کرنه بیا یو هغه غرب ولي کله هغه غر ولي دی علي ابن ابي طالب رضی الله عنه شیعاګان امام عیسی خپل امام اول امام عیسی او تاسو پته شته دی مسله د امامت دا غډیر ناشنا دی عقیده دار دي شیعاګانو تاسو د کتابونو مطالعه کوي اردو کې مشترک خیر دی دا شیعاګانو عقیده دار چې امام چې کومي امام دی امامان دی به دولس امامان دي امام چې کومي د درجه دا د نبی نه موچته دا د ملک المقرب چې کوم مقرب ملائک دي دغینه موچته دا حملۃ العرش کوم چې د عرش ملائکی چوت دا عرش هغه عرش چوت کړه کوم ملائکه دغینم د دې درجه اوچته ده او وی دا زمنګ د امام دا دولس امامان چې دي د دې درجه ته نه نبی او نه رسول نه ملک مقرب رسیدلی شي
او بیا وی خطا کیږي امن نعوذ بالله تعالی من ذلک تمره خطرناک خبره کوي وی الله خطا کیدل شي خو زمنګ امام نشي خطا کیدل بالکل خطا کیږي یو عالم په شام کې دا او سره مناظره او غشیت وی یو تاسو کوم د جواب براکه وی تاسو شه تاسو داري وی علي بن ابي طالب رضی الله عنه ابو بکر صدیق سره بیعت کړو کنه وکړي عمر ابن الخطاب سره بیعت کړو کنه وکړي عثمان ابن عفان سره بیعت کړو کنه وکړي نه اول وی نه کړي هغه ته وخاندي وای چې خبره ده وی دا خو د څه خبره ولا نور نشي سره انکار وکړي نور نشته دا خو ستا کتابونه ته ډکتي بیرته کړه دې وی او بیعت کړي وی او ته دین انکار نشي کولای دا خو شیګانو من ټول من چې بیعت کړو علي بن ابي طالب وی وسته پوستاري علي چې بیعت کړو نو په دې بیعت کې دا خطاو کرساو په حق او کب باطلو اوس په جواب راکې یو جانب منتخب کا دا چون کې په موبایل وسره مناظره دا کټ کی موبایل کټ کی نبی دا عالم نا کس تاسو کا انکار ته تاسو کې وي څنګه د تاج د اعتراض خبرې سکټ لا وي مال جواب شي راکولې دا وي څنګه وي د دې روافض ول دي شیعاګان عقیده دارا زمنګ امام چې کوم امام علي بن ابي طالب دی ولنه امام دی دا خطا کیږي نه دا خطا کیږي نه دنه ما تاسو شو کو نه دنه ما تاسو کو چې علي بن ابي طالب چې دا بیعت کړو د ابوبکر او د عمر او د عثمان سره دي کې خطاو کرساو کدا په حق باندې د بیعت کړي نو په ابوبکر او عمر باندې اعتراض به سره کوي خبر خلاص شو ځکه علي بن ابي طالب چې دغه سبيات کو ابوبکر او عمر او عثمان خلفاء حقا دي کنه حقیقتا خلفاء دي او په حق خلفاء دي کو صالح بیعت کړو او کچرته دی بیعت کې علي بن ابي طالب خطا شوی نو تاسو عقیده را چې امام نه خطا کیږي او خطا شوی دی بس یو جواب منتخب کړي بل لارم نشته یا به وی چې علي خطا شوی دی او یا به وی چې علي نه خطا شوی په حق بیعت کړو نو تاسو اعتراض ختم شو چې د ابوبکر او عمر او عثمان خلافت حق نه دی خبرم ختم شو نو ځکه د مال جواب نشو را کولای د موبایل ځکه کټ کوي د کال ځکه کټ کو ای سردا جواب نه دلته موږ د اعتراض په دی باندې کو چې علي بن ابي طالب چې کله خلیفۃ المسلمین شو دا ظلم ولې نه ختمو در فدکس مکو د خیبر مکه ولې نه واپس کوله کوم دغه شانت پرته و نو دغه جواب دا زمون په دی باندې قرض پاتې او دا جواب دی هغه کوي علي بن ابي طالب رضی الله عنه داغه د خلینا د ابوبکر صدیق داغه د فضیلت خبره هغه په خپل باندې راوتلی دي تاسو هغه واورېدلې باقي نور چې دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه کوم احوال د خلافت متعلق ان شاء الله تعالی هغه به د جمعه کې بیان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين